خان بابا د سیاسي پارلماني څانګې پښتونستان عوامي پارټي د څه خبره ده؟ د پښتونستان عوامي پارټي څه خبره ده؟ مجبوری ده، ځکه چې تاسو وکتل تیر ورځو کې چې دی نو یو فارن فنډډ NGOs فنډډ یو پارټي د PTI چې دی نو هغه پښتونخوا کې یو داسې قانون پاس کو چې د پښتنو د کوم چې کورني معاشرتي نظام دی د دې ماتولو یو پوره بندوبست دی. دا داسې قسمه قوانین چې دی نو هغه د دې مخنیوي په کار ده چې زموږ پارلماني پښتون ګوندونو کړو، خو د بده مرغه هغه په خپله چې دی نو نوم خو د نیشنلیزم اخلي، خو نیشنلیزم له کار نه کوي، هغه سیکولریزم له کار کوي. اوس مسله دا ده چې زمونږ دغه پارټیانې په دې وخت کې دا نه دي پوهه چې په دې وخت کې زما قوم ته زما خاورې ته د څه شي ضرورت دی، د څه علاج ضرورت دی. یو خوا هغه غریب چې دی نو هغه ته یو مرض دی ته ول علاج د بل سکے، نو دا به داسې شي چې زما د بیل وجود به ورک کي، زما مخکې نه ورک دی، دغه دی بد حال دی، زما په وسایلو زما په سرکاري چوکو زما ولنې حق نشته دی، زما بیل وجود زما دود دستور زما کورنۍ معاشرتي نظام چې دی هغه په خطر کې دی، زما پښتون قوم په خطر کې دی، لګیا دی ژبه مې په خطر کې ده. نو په داسې حالاتو کې زه لګیا یم، زه سیکولریزم له کار کوم، زه لیبرلیزم له کار کوم، زه کمونیزم له کار کوم، زه بل څه له کار کوم. ما ته په دې وخت کې ضرورت دی د یو کلک نیشنلیسټ ګوند چې هغه د دې قوانینو د دې هر څه مخنیوي وکړي چې زما د کورني معاشرتي نظام د ختمولو دپاره یوز فنډډ د فارن فنډډ چې د خلکو چې د هغوی د مفادات لازم ده چې ته د NGOs نه فنډ واخلې، ته فارن فنډ واخلې، نو ته بیا چې د هغوی د مفاد دپاره لګې. نو اوس د دغه مخنیوي په پارلماني توګه چې دی نو دا زه وایم چې دا ډېر اهم دی. زمونږ کوم چې په نوم د پښتنو پارټیانې دي هغه خو نیشنلیزم له کار نه کوي، هغه لګیا دي سیکولریزم له کار کوي، هغه یا کمونیزم له کار کوي یا بل څه له کار کوي یا جمهوریت له کار کوي. نو بده مرغه موږ ته مسله اوس زمونږ د پښتنو چې غټه مسله دا ده چې هغه په دې پښتنه خاوره اولنې حق ثابتول دي، د پښتنو د پښتو اولنې حق ثابتول دي، د پښتنو بیل وجود قائم ساتل دي. نو دې لپاره د کلک نیشنلیزم ضرورت دی. او دا ظالمان چې دی نو هغه لګیا دي په داسې وخت کې چې دی بل سخته دي. نو مجبورن چې دی نو زه وایم چې یاره تاسو ته نور ملګرو ته مې دا دغه وکړو چې یاره یو پارلماني سیاسي ګوند پکار دی د پښتونستان عوامي پارټي په نوم باندې چې دی نو چې هغه د په دې پښتنه خاوره چې دی د پښتون د اولنی حق د پاره چې دی نو عملی کارو کی او د پښتنو د بیل وجود د کورنی معاشرتي نظام د بقا د پاره چې دی نو کارو کی دسه قسمه قوانینو مخنیوي کی چې هغه زما بیل وجود ورکوي، زما دا خو نشیان او دغه پته نه لګي کم سیزونه راغونډ شوي دي او قوانین جوړی لګیا دي. نو دا خو فارن فنډډ NGOs فنډډ خلک دي، هغه چې دی نو د قومي مفاد څه پیژني، د قوم بیل وجود څه پیژني، د قوم اولنې حق څه پیژني، خو سب بس الله دې راته معافي وکړي. نو زه یم چې یاره پښتنو ته په دې وخت کې د یو کلک پښتون نیشنلیسټ ګوند ضرورت دی پارلماني توګه په سیاسي توګه، چې زما امید و چې دا بل تحریک به چې دی نو داسې یو سیاسي ګوند جوړ کړي چې هغه پښتون نیشنلیسټ به وي کلک، خو بده مرغه هغوی هغه کار ونه کړو. او داسې قانون چې دی په داسې ورځو کې پاس شو چې هغه زما حقیقت کې زړه مې ډېر زیات خفه دی. وس مې نشته که نه ډېر څه به مې کړي، زړه مې غواړي چې ډېر څه وکړم، خو دې دپاره لازم ده چې اوس په پارلماني توګه چې دی نو مونږ هم یو دغه جوړ کړو چې د دې څیزونو مخنیوی کوي، او په عوامي توګه خو به مونږ کوو که خیري، خو چې په پارلماني توګه هم چې دی نو دا کار وشي نو زه یم چې ښه به وي. نو زما خو دا رایه ده، زما دا دغه دی
چې را ملګری دی چې دینو په دې باندې غور وکړي چې یو پښتونستان عوامي پارټي په نوم باندې د خپلواک پښتونستان غورځنګ یو سیاسي څانګه پکار ده چې موږ جوړ کړو او هغه په دې خاوره د په دې پښتنه خاوره د پښتون د اولنی حق او د پښتون قوم د بیل وجود د بقا لپاره کار کوي. نو زما په خیال خدا اوس اهم ده ځکه چې دا نور خو ماته نېشنلست ګوندونه نه ښکاري. نو لازم ده چې په دې کار وشي. نو خبوي مننه الله مل شه.